ها ملګرو د پیښور په اسلامیه کالج کې په هاسټل کې ضیا نومي هلک خپل ځان چې دی هغه په خپله مړ کو. مرۍ ته چې کوم دی هغه پړی واچاو، خو د هغې نه مخکې پلار ته یو خط لیکلی دی. په خط کې سوی ګورئ ښه پلاره، زه په یو داسې کیفیت کې یم چې بیانولی نشم. د دې دنیا نه مې زړه موړ دی، نه په چا مین یم، نه د مینې محبت قصې شته، خو زه نور ژوند کول نه غواړم. زه په دې معاشره کې ژوند نشم تیرولی، پته نشته چې دا ولې. دا ضیا ماشوم چې کوم دی، کوم چې د اووم سیمسټر سټوډنټ دی او د کوم وکالت چې وکیل جوړیږي په هغې کې هغه زده کړې کولې، خو خپل کوم خط چې دی په هغې کې ویل چې زه په دې معاشره کې ژوند نشم کولی. نو ټول نه مخکې خو تحقیقات پکار دي، حکومت ته پکار دي چې په دې تحقیقات وکړي چې په هاسټل کې هلک څنګه ځان هغه په خپله مړ کو، او بیا څه وجه و دې ته چې د هغې وجې نه هغه اخر کار دې حد ته ورسېدو چې هغه خپل ځان یې مړ کو. زه به تاسو ټولو ته ویم کله چې د دین نه سړی لرې شي، د دنیا په کم کارونو کې اخته شي، نو د هغې چې کم بیا سوچ چې دی نو هغه دغه سایډ ته ځي چې زه خپل ځان مړ کم، داسې قسمه نو هغه قصې بیا شروع کړي. بلکې په هاسټل کې بیا د دې کوم مور پلار یا داسې کم مشر نه وي، نو د هغې کم حل چې دی بیا په دې نتیجه راوځي. ډېر زیات پرې خفه شوم، ډېر زیات یو افسوسناک خبرو دا وخت ما تاسو سره شریک کو.